داسې حیرانوونکې اختراع به مخکې نه وي لیدلې. نو لایک وکړئ، سبسکرایب وکړئ او تر پایه ویډیو مه پرېږدئ. ته تصور کولی شي چې یوه ورځ لوند انسان بیرته دنیا وویني؟ دا اوس یوازې خیال نه دی، دا حقیقت ته نږدې شوی. استرالیایي ساینس پوهانو یوه نوې بایونیک سترګه جوړه کړې چې نوم یې دی فینکس 990. دا عجیب اختراع مستقیم د دماغ لید مرکز ته سیګنال استوي، یعنی خرابې سترګې پرېږدي خو انسان ته لید بیرته راولي. یادې پروژه د استرالیا د سیدني ښار د نیو ساوت ویلز پوهنتون لخوا رهبري کیږي او د 10 کلونو څېړنو وروسته اوس انساني ازموینو ته چمتو ده. د حیواناتو پر ازموینو کې پایلې ډېرې مثبتې وي. که بریالی شي، دا به د تاریخ لومړی ځل وي چې د انسان لید په بشپړ ډول بیرته راګرځي. دا به د میلیونونو ړندو خلکو لپاره یو نوی ژوند وي. که تا ته هم دا حیرانوونکې اختراع عجیبه ښکاري، لایک وکړه، سبسکرایب وکړه او خپل نظر ولیکه.